حضرت دارالعلوم حقانیه چې د علم په میدان کې یو ډیر لوی نوم لري، یو ډیر لوی مستند اداره ده، الانکه په ایشیا کې نور ادارې هم ډیرې وي. د دارالعلوم حقانیه د جوړولو یا د بنیاد اخستو وجه سوه او د دې د بنیاد کې خستو چا او بیا د حقانیه د نوم څنګه تجویز کړی شو؟ دا خو ابتداءً دا سوا او دا به درته دې پورې مو وایم چې دا د نن زمانې د خلک چې په مدارسو باندې اعتراض کوي جی او د نن زمانې د علما کرام یادوي چې دا زړو خیالات ولدي. جی الحمدلله زمونږ د جامع حقانیه تاسیس او بنیاد چې په کوم ورځ خوده شوی دی دا هغه ورځ نه دا پروپاګاندا دا دغه د پاره یو بیان ثبوت ته جواب دی چې الحمدلله داسې پروپاګاندا د علما کرامو په باره کې چې زاړه خیالات لري دا بالکل غلطه ده. جی سن 1935 کې 1935 کې د زمونږ د نیکه باباجي شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق نور الله مرقده د غي استاد جی ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه به زمون کور ته تشریف راوړل او سو ځل راغلی دي. سن 1935 کې هغه رالل او زمونږ یوازې مولانا عبدالحق صاحب عالم نو شاته زمونږ واته پښتونه زمونږ کتلې دي 15 نکان دلته کوړي کې زمونږ خخ دي هغه ټول علما کرامو د خپل وخت ټول علما کرامو نو زمونږ غر نیکه د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه والد صاحب هغه یو بهترین عالم او ورسره یو بهترین کاروباري شخصیت هم صحیح هغه په هر سیس باندې نظر و. نو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې یو ځل تشریف راوړو سن 1935 کې نو زمونږ د اکوړی په بازار کې چې زړه حقانیه چرته و زمونږ زوړ جماعت د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه کور چې چرته و الته د دینی او عصري علوم دواړو په امتزاج سره د یو ادارې بنیاد کې خود صحیح دا غي نوم تعلیم القرآن هغه تر سن 1947 پورې هغه چلیدو هغه کې عصري علوم مو هغه کې دینی علوم مو او سن 1947 پورې زمونږ نیکه باباجي د علوم دیوبند کې درس کولو او الحمدلله التم درس ډیر مشهور او دومره مشهور چې حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه څومره بچی چي دي هغه خپل دغه شاګرد ته ولکړي چې دای ته به سبق وي هغه ټول د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه شاګردان دي. سن 1947 کې چې پارټیشن شو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه پاکستان ته تشریف راوړو نو پارټیشن نه بعد خو تکلیف و دواړه طرف ته د ویزوم تکلیف و د تګ را تګم تکلیف و فسادات مو پوره ټرینونه سوځیدلې دي ټول حالات او تاریخ تاسو ته پته ده. زمونږ هغه غور نیکه داسې و چې هغه بس آرډر وکړو ازوی ته چې بچی نور به نه ځي بس جی که کار کې د دین کار کې دلته شروع دا الله یو اداره کولاوله یو باغبان یو ګلستان الله کولاولو یو چمن الله کولاولو دا ټول دغه د پر اسباب او هغه ټیم کې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه سره اته شاګردان هم الته نه راغلي جی هغه کې څه زموږ رشتہ داران یو زما د والد صاحب اوس وفات شوی دی سنور د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د ماما زامن او نور داسې علماء کرامو چې هغه رال ای ورته وی چې ټیک ده بس چې الته نشته نو دلته به سبق شروع جی نو هغه ابتدایي کلاس نو یو خو دا خصوصیت حاصل دی جامع دارالعلوم حقانیه ته چې ټول مدارس هغه د اول درجه نه شروع کیږي جی او د دارالعلوم حقانیه خصوصیت دا ده چې دا الله تعالی د دوره حدیث نه شروع کو د اولنې کلاس هغه د دوره حدیث صحیح دا نسبت او فضیلت دې ته حاصل ده. بیا هغه اتو کسانو نه هغه سلسله الله شروع کا په بازار کې زمونږ چې کوم زوړ جمعات هغه اتو کسانو نه هغه ولنې بیجو اولنې کلاس دوه کاله درې کاله خو د مدرسې نوم اډونو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه مدرسې د پاره اډو سنوم نه کې خود خو د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نوم چې مولانا عبدالحق حقانی جی نو هغه شاګردان اولنی کال ولا بیج دویم کال ولا دریم کال ولا هغه ځان نه دي ته نوم وینا شروع کړ د علوم حقانی جی اول حقانی نو حقانی صحیح
نو دا نوم چلیدو بیا ته الله تعالی دارالعلوم حقانیه جوړه کړه الحمدلله. جی اوس د دې د قبولیت د راز تاسو ووایئ. جی نو ظاهري طور سره خو مونږ دغه دوه رازونه ګورو جی چې یو خو د یو دومره لوی ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه جی چې د هغې نوم د تعارف محتاج نه دی، هغه غوندې یو لوی ذات چې هغه د دې سنگ بنیاد کې خودو. او دویم دا چې زمونږ د نیکه باباجي د هغه یغه ولایت چې تر وفاته پورې د خو مدرسې طرف ته کور مور د هغې نه و، د هغې کور هلته په بازار کې لاندې جومات کې و. او آخر وخت کې ورسره زه زما والد صاحب مونږ ورسره اوسېدو. نو هغه کور کې تر آخر دم پورې په جومات کې بلاندې طالبان هم اورېدل، مقتدیان هم اورېدل چې زمونږ کور هغه د جومات د پاسه او بره یعنی دویم منزل کې. صحیح. نو بره نه به ټوله شپه طالبانو اورېدل چې مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه به ټوله شپه په مصله باندې په تخت باندې په سجده پروت او جړل به. صحیح. هغه جړه आवाज بلاندې طالبانو اورېدو، یعنی تر کوم سن 1988 پورې چې هغه ژوندي. جی او په دې کې یو خبره زه طالبانو ته وایم د خپل کلاس کې چې کینو دوره حدیث کې وړه دوره کې نورو کلاسونو کې زور دیم د الله بندګانو داسې خوش قسمت طالبان یې تاسو جی چې بل به یو مدرسه کې دا شی نه وي. جی ورته هم تاسو نن ناسې په 2024 کې 2023 کې 22 کې مولانا عبدالحق صاحب سن 1988 کې وفات شوی دی. او دا غي په خله به دغه یو دعا و چې خدای پاک زما مدرسه حقانیه، خدای پاک د دې گذشته طالبان، خدای پاک د دې موجوده طالبان او خدای پاک د دې آینده طالبان هغه نه د دین کار واخلي. نو دغه یو دعا مسلسل هغه کړی دا نور د خدای نه زمونږ د پاره یا د ځان د پاره نه دنیا غوښتي ده نه سبل څه غوښتي دي، دغه یو دعا مسلسل هغه په خله و. جی نو الحمدلله د عمره دعاګانو اثر ده جی چې مونږ ګورو چې رسته ورځه د جامعه الحمدلله حقانیه مخ په ترقی ده. جی الحمدلله د دینه چې کم طلبه کرام وزي مونږ یو تر اوسه پورې بیکار نه دی لیدلی جی چې هغه مونږ ته په طالبۍ کې کم بیکار ښکاری یا خلکو ته ښکاری چې دی به باروزي سبق کوي. جی الله دغه نه دومره لوی مدرس جوړ کړي په خپل فن کې دومره ماهر وي یا په حدیثو کې یا په نور علومو کې په فقه کې چې دا څومره علوم دي الله په یو نه یو کې هغه ته مهارت ورکړي. صحیح. او موجوده زمانه کې تاسو ګورئ الحمدلله چې د جامعه حقانیه څومره بچي دي هغه د درس او تدریس سره متعلق دي، الله هغه ناکامه او پاتې نه دي روستي د ټولو نه مخکې وي. صحیح. که په نورو میدانونو کې وي لکه بهر دنیا کې مونږ ګورو په یورپ کې امریکا کې په اسلامیک سنټرو کې جماعتونو کې الحمدلله حقانیه هغه د ټولو نه مخکې وي. او ریسنټلی تاسو ګورئ دا د 2013 نه بعد به الله تعالی ښکاره کړه، بلکې د 2002 نه بعد چې د مجلس عمل حکومت رالو هغه کوم چې تاسو وګورئ نو تقریبا 75% پورې هغه د جامعه حقانیه فضلای کرامو او الحمدلله چې هغه ته کومه محکمه ولا شوې ده په احسن طریقې سره هغه خدمات کړې دي. او یا دغه شان دی په د غوند کې وګورئ افغانستان کې الحمدلله چې الته کم د امارت اسلامي غو حکومت ته باغې کم تاسو ګورئ 95% د دې ویلي شوی بچي د جامعه حقانیه بچي الحمدلله د ټولو نه خطر طریقې سره قابل فخر طریقې سره لګیا د کار کوي. ماشاءالله ماشاءالله.